أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. او زه د خپل نفس پاکی نه وایم، بېشکه نفس خو حتما پر بدۍ هڅونکی دی، پرته له هغه چې زما رب ورباندې رحم کړی وي. یقینا زما رب ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. او پاچا وویل هغه ماته راولئ چې خپل ځان ته یې ځانګړی مرستیال وټاکم. نو بیا چې یوسف راغی او پاچا ورسره وغږېدلو، ویل نن نه ته موږ سره د لوړې مرتبې والا باور کړل شوی یې. یوسف وویل ښه نو ما د ځمکې پر خزانو وټاکه، زه په دې کار ډېر پوه ساتونکی یم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او په همدې توګه مو یوسف ته په ځمکه کې ځای ورکړ چې کوم ځای به یې خوښ و هلته به اوسېدلو، چاته مو چې خوښه وي همدغه شان خپل رحمت وررسوو او موږ د نیکانو بدله نه ضایع کوو. او د آخرت بدله خامخا هغو کسانو ته ډېره غوره ده چې ایمان یې راوړی او ځان به یې له ګناه ساتلو. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. او کله چې کاختي راغله د یوسف ورونه راغلل او ورننوتل، نو هغه دوی وپېژندل خو دوی یوسف سره نااشنا وو. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. او کله چې دوی ته خپل سامان چمتو کړ، ویل بل ځل خپل میرنی ورور هم ماته راولئ، نه ګورئ چې زه پوره پیمانه درکوم او غوره میلمه پال یم. او که هغه مو رانه وستلو، بیا نو ما سره ستاسو دپاره نه پیمانه شته او نه به ماته نږدې راځئ. دوی وویل موږ به یې له پلاره غوښتنه وکړو او خامخا د دې کار کوونکي یو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. او یوسف خپلو نوکرانو ته وویل چې د دوی پانګه بیرته په خپلو بارونو کې ورته واچوئ. کله چې خپل کور ته وګرځي ښایي دوی یې وپېژني او بیا هم راستانه شي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نو کله چې خپل پلار ته ورستانه شول ویل ای زموږ پلاره موږ نه پیمانه ایساره کړی شوې ده نو ورور مو راسره واستوه چې پیمانه واخلو او موږ خامخا د هغه ساتونکي یو ویل آیا د ده په هکله هم هماغه شان باور در باندې وکړم لکه چې ډومبی مې د ده د ورور یوسف په هکله باور در باندې کړی و نو الله غوره ساتونکی او هماغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير او کله چې خپل سامان پرانیستلو نو خپلې پانګې بیا موندې چې دوی ته واپس شوي دي هغوی وویل پلاره نور څه غواړو دغه د زموږ پانګه را واپس شوې ده نو موږ به خپل کور ته نوره غله هم راوړو د خپل ورور ساتنه به کوو او یو اوښ بار به زیات راوړو دغه پیمانه ده په اسانۍ سره قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل یعقوب وویل هیڅ کله به یې در سره ونه لیږم تر څو چې د الله په نوم کلک لوز رانه کړئ چې خامخا به یې راته راولئ مګر دا چې ټول ګیر شئ نو کله چې هغوی کلکه وعده ورکړه یعقوب وویل موږ چې څه وایو الله پر هغه شاهد او ساتونکی دی وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون او ورته ویل چې ای زامنو ښار ته ټول په یوه دروازه مه ننوځئ بلکې په بېلابېلو دروازو ورننوځئ او زه خو د الله له لورې هیڅ شی له تاسو نشم ایسارولی الله نه پرته د بل چا حکم نه چلیږي پر هماغه مې بروسه ده او توکل کوونکي دې هم پر ده بروسه وکړي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون او کله چې هماغسې ورننوتل څنګه چې پلار یې ورته امر کړی و نو هغه تدبیر له دوی نه د الله هیڅ شی ایثار نه کړی شو خو د یعقوب په زړه کې یوه تلوسه وه چې ترسره یې کړه او یقینا هغه د هغې پوهې خاوند و چې موږ ورکړې وه خو زیاتره خلک نه پوهیږي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون او کله چې پر یوسف ورننوتل نو هغه خپل سکه ورور بنیامین ځان ته ورنږدې کړ ویل زه ستا ورور یم نو په هغو چارو مه خفه کیږه چې دوی یعنی نور ورونه یې کوي فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم نو کله چې د هغوی سامان یې چمتو کړ خپل جام یې د خپل سکه ورور په بار کې کیښود بیا یو آواز کوونکي نارې کړي چې ای کاروانیانو تاسو خامخا غله یاست هغوی وویل او مخ یې پرې راواړولو چې څه شی مو ورک کړی دی هغوی وویل د پاچا پیمانه راڅخه ورکه ده او چا چې راوړه هغه ته د یو اوښ بار جایزه ده او زه د جایزې د ورکړې ذمهوار یم
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغوی وویل په الله قسم دی تاسو پوهیږئ چې موږ د دې لپاره نه یو راغلي چې په ځمکه کې فساد جوړ کړو او نه غلیو. ویل که تاسو دروغجن وئ نو سزا به یې څه وي؟ هغوی وویل سزا یې دا ده چې د هر چا بار کې وموندل شوه نو هغه به خپله په سزا کې ځي. ظالمانو ته موږ همدغه شان سزا ورکوو. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو د هغه یعنی یوسف د سکاورور لباره لومبی د هغوی یعنی ناسکورونو په بارونو پیل وکړ، بیا یې د هغه د سکاورور لباره راویستله. همداسې مو یوسف لپاره دا تدبیر وکړ. داسې نه و چې دی به خپل ورور د پاچا په قانون کې راګیر کړي، مګر دا چې الله څه وغواړي. هر چاته مو چې خوښه شي درجې اوچتوو او د پوهې د هر څښتن د پاسه بل عالم شته دی. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هغوی وویل که دی غلا کوي نو د حیرانتیا خبره نه ده، یو ورور یې هم لا لومبی غلا کړې وه. نو یوسف دا خبره په زړه کې پټه وساتله او ورته څرګنده یې نه کړه. پټ یې وویل تاسو په مرتبه کې ډیر بدتر یاست او الله په هغه څه ښه پوه دی چې تاسو یې بیانوئ. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بیا دوی وویل ای عزیزه د ده یو زوړ سپینګیری پلار دی نو د ده پر ځای له موږ نه کوم یو ونیسه، بېشکه موږ د له نیکانو څخه وینو. یوسف وویل الله نه د دې بې انصافۍ پناه غواړم چې چا سره مو خپل سامان موندلی هغه پرېږدو او کوم بل یې ونیسو. که داسې وکړو بیا خو به موږ ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. نو کله چې ترې نهیلي شول د مشورې دپاره سره بیل شول، مشر یې وویل آیا نه پوهیږئ چې پلار مو د الله په نامه پوخ لوز درنه اخیستی او هغه ړومبی مو چې د یوسف په هکله څه زیاتی کړی هغه هم درته معلوم دی. نو زه خو به له دې ځایه ولاړ نشم څو چې پلار مې اجازه نه وي راته کړې یا خو الله څه فیصله راونه کړي او هماغه ښه فیصله کوونکی دی.
پلار ته مو ورستانه شئ او ورته ووایاست چې زوی دې غلا کړې ده او موږ له هغه پرته چې راته معلوم دي د بل څه شاهدي نه وایو او نه موږ د غیبو ساتونکي یو. او هغه کله یې وپوښته چې موږ پکې یو او هغه کاروان چې موږ ورسره راغلو او بېشکه موږ رښتیني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب ویل نه بلکې خپلو نفسونو مو کوم کار درته شایسته کړی نو زه به په دې ښه صبر کوم. نږدې ده چې الله دوی ټول راته راولي، بېشکه هماغه ډېر پوه حکمت لرونکی دی. او بیا یې ترې مخ واړولو او ویې ویل های های یوسفه، او دواړه سترګې یې له غمه سپینې شوې او دی له غمه ډک خو زغمونکی و. هغوی وویل په الله قسم ته خو تر هغه پورې همیشه یوسف یادوي چې ډېر کمزوری ناروغ او یا له هلاکېدونکو شي. ویل خبره دا ده چې زه خو مې د خپل خفګان او غم فریاد یوازې الله ته کوم او د الله له خوا نه په هغه څه پوهیږم چې تاسو نه پوهیږئ. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای زما زامنو، زه د یوسف او د هغه د ورور پلټنه وکړئ او د الله له رحمته مه ناهیلي کیږئ. حقیقت دا دی چې د هغه له رحمته پرته له کافرانو خلکو بل څوک نه ناهیلي کیږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نوروان شول کله چې پر هغه ورننوتل ویل ای عزیزه موږ او زموږ کورنۍ ډیره کړېدلې او پانګه مو هم نیمګړې غوندې راوړې ده نو موږ ته پوره پیمانه راکړه او خیرات هم را باندې وکړه. بېشکه الله خیراتونکو ته بدله ورکوي. ویل آیا هغه کانې در معلومې دي چې له یوسف او د هغه ورور سره مو وکړې هغه وخت چې تاسو ناپوهان وئ؟ هغوی وویل آیا حتما همدا ته یوسف یې؟ ویل هو زه یوسف او دا مې ورور دی چې رښتیا هم الله احسان را باندې کړی. حقیقتا څوک چې الله نه ویریږي او صبر کوي نو بېشکه الله د نیکانو بدله نه ضایع کوي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هغوی وویل قسم په الله چې خامخا الله ته پر موږ غوره کړی او بېشکه چې موږ خطاکاران وو. یوسف وویل نن پر تاسو کومه پړه نشته، الله دې بخښنه درته وکړي او هماغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. بیا یې ورته وویل زما دا کمیس یوسئ او زما د پلار پر مخ یې ور واچوئ چې بیرته لیدونکی شي او کورنۍ مو ټوله ماته راولئ.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. او کله چې کاروان له مصر د کنعان په طرف رابیل شو، پلار یعنی یعقوب ورسره خلکو ته وویل کمی کم عقل نه بولئ، یقینا ماته د یوسف بوی راځي. هغوی وویل په الله قسم ته خو دې لا په هماغه زاړه سوداییتوب کې یې. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نو کله چې زیری ورکوونکی راغی، کمیس یې د هغه پر مخ ور واچولو، نو بیرته بنا شو. خپلو زامنو ته یې وویل نه مې ودرته ویلي چې زه د الله له لوري په هغه څه پوهیږم چې تاسو نه پوهیږئ. هغوی وویل ای زموږ پلاره، زموږ د ګناهونو بخښنه راته وغواړه، بېشکه موږ خطاکاران وو. ویل ژر به مې خپل رب نه بخښنه درته وغواړم، بېشکه هماغه ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نو کله چې ټول پر یوسف ورننوتل، هغه خپل مور او پلار ځان ته ورنږدې کړل او ویل ښار ته ننوځئ، که د الله خوښه وي نو ډاډمن به اوسئ. او مور او پلار پر تخت پورته وخیژول او بیا ټول د هغه په وړاندې د احترام په سجده ټیټ شول او ده وویل ای زما پلاره، دا زما د هغه پخواني خوب معنا ده چې دا دی الله رښتیا کړ، او دا ښېګڼه یې هم را سره وکړه چې کله یې زه له زندانه راوایستلم او تاسو یې له بیدیا راوستلی. له هغه وروسته چې زما او زما د ورونو ترمنځ شیطان فساد واچولو، بېشکه زما رب د هغه څه دپاره چې غواړي د نالیدلو تدبیرونو جوړونکی دی، یقینا هماغه ښه پوه د حکمت څښتن دی. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. زما ربه ما ته دی واکمني را کړې او اصلي معنا ته د خبرو ورګرځولو پوهه دی را کړې ده. د اسمانو او ځمکې هستونکې، همدا ته مې په دنیا او آخرت کې چار جوړونکی، مسلمان مې در واخلې او صالحانو سره مې یو ځای کړې. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اے رسوله، دا ټوله کیسه د غیبو له خبرونو څخه ده چې تا ته یې وحی کوو، او ته خو دوی یعنی د یوسف ورونو سره نه وې کله چې خبره یې راټولوله او په دسیسه یې لاس پورې کړ. او ته که هر څومره تلوسه وکړې، زیاتره خلک منونکي نه دي او له دوی نه خو څه بدله پرې نه غواړي. دا خو د ټولو نړیوالو دپاره له یو درس پرته بل څه نه دی. وکأین
من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. او څومره نښانې دي په اسمانو او ځمکه کې چې دوی ور باندې تیریږي خو تل د هغو نه څنګ کوونکي دي او زیاتره یې د الله منونکي نه دي مګر داسې چې شرک کوونکي وي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا لدی ډاډه دي چې د الله د عذاب کومه بلا به ور باندې راشي یا ناڅاپي ډول د قیامت ساعت ور باندې راشي چې دوی به خبر هم نه وي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ورتوایا همدغه زما لاره ده چې د الله په لور بلنه کوم، همزه او هم زما ملګري په څرګند حقیقت روان یو او الله لره پاکي ده او زه له مشرکانو څخه نه یم. او له تا مخکې مو هم پرته له سړیو بل څوک نه و لیږلي، همداسې وحی مو ورته کوله د همدې کلیو د خلکو نه. آیا نو دوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي چې وګوري د هغو خلکو انجام څنګه شو کوم چې دوی نه مخکې وو، او د آخرت کور خامخا د هغو خلکو دپاره ډېر غوره دی چې تقوا کوي. آیا نو عقل نه کاروئ؟ ای رسوله د دوی د انکار له امله د الله مرستې ته بیړه مه کوه. له تا مخکې رسولانو ته هم د حکمت له امله مرسته په بیړه نه راتله، ان تر دې چې هغه رسولان له خلکو نه هیلې شول او خلکو هم ګمان وکړ چې دروغ ورسره ویل شوي. ناڅاپه زموږ مرسته ورته راغله، نو چاته مو چې خوښه وه هغه وژغورل شو، او له مجرمانو خو زموږ عذاب هیڅکله نه ګرځول کیږي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د هغوی په دې کیسو کې خامخا د هوښیارانو دپاره عبرت دی. دا قرآن خو څه له ځانه جوړې خبرې نه دي، بلکې د هغه څه تصدیق دی چې ترې مخکې نازل شوي وو، او د هر شي بیل بیل بیان او د مؤمنانو دپاره هدایت او رحمت دی. الرعد مکی صورت دی او 43 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دا د هغه الهی کتاب آیتونه دي، او ای رسوله څه چې د خپل رب لخوا درته نازل شوي هغه حق دی، خو زیاتره خلک باور نه کوي. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله هماغه ذات دی چې اسمانونه یې بیستنو اوچت کړي چې تاسو یې خپله ګورئ، بیا یې پر خپل عرش استوا وکړه او لمر سپوږمۍ یې تابع کړي دي. دا ټول تر یوې ټاکلې مودې پورې چلیږي او هماغه دا کارونه سمبالوي. هغه په تفصیل سره خپل دلایل بیانوي د دې دپاره چې تاسو له خپل رب سره په مخامخېدلو یقین وکړئ. او دی هماغه ذات دی چې دا ځمکه یې غوړولې ده او غرونه او سیندونه یې پکې پیدا کړي دي او د هر ډول میوو جوړې یې پکې پیدا کړي. په ورځې باندې شپه راخپروي. بېشکه په دې کې د هغو خلکو دپاره حتما نښانې دي چې فکر کوي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او په ځمکه کې یو بل سره نښتې بېلابېلې سیمې دي او د انګورو باغونه، کښتونه او د کجورو ونې چې ځینې له یوه بیخه او ځینې له ځانګړو بیخونو دي چې دا ټولې له یو ډول اوبو خړوبېږي، خو په خوراک کې ځینې پر ځینو غوره ګرځوو. بېشکه په دې کې د هغو خلکو لپاره چې عقل کاروي خامخا سترې نښانې دي. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او که ته حیرانیږي نو د هغوی لا دا وینا د حیرانۍ وړ ده چې کله موږ خاورې شو نو آیا خامخا بیرته نوي پیدا کیږو؟ دوی هغه خلک دي چې په خپل رب کافر شوي او هم دوی دي چې د اور امیلونه به یې غاړو کې وي او دوی دوزخیان دي چې تل تر تله پکې اوسیدونکي دي. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. او دوی لتانه تر نیکی مخکې بدی په تلوار غواړي، حال دا چې له دوی مخکې هم عذابونه او مثالونه یې تیر شوي او حقیقتا ستا رب پر خلکو د هغوی د ظلم سره سره د بخښنې څښتن دی او یقینا ستا رب سخت سزا ورکوونکی هم دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. او څوک چې کافر شوي
وایي پر محمد صلی الله علیه وسلم ولې د خپل رب له لوري څه نښانه را نازله نه شوه؟ ای محمده، خبره دا ده چې ته یوازې ویرونکی او د هر قوم دپاره هرومرو یو لارښود وي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله د هرې ښځینې په هغه بار چې اخلي او پر هغه چې رحمونه یې کموي او زیاتوي ښه پوهیږي او هر څه له هغه سره په ټاکلې اندازه دي. په پټ او ښکاره عالم ستر د لوړ شان څښتن دی. هغه ته برابره ده که تاسو نه څوک په ورورو خبره کوي که په زوره، او څوک چې د شپې پټېدونکی دی او که د ورځې روان دی. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. د هغه یعنی هر انسان وړاندې وروسته څارونکي وار په وار راتلونکي ملایکان دي چې د الله په امر یې ساتنه کوي. بېشکه الله تر هغه د یو قوم حالت نه بدلوي څو چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي، او کله چې الله کوم قوم ته د بدۍ اراده وکړي نو بیا یې بیرته ګرځېدل نشته او نه بیا د هغوی دپاره پرته له هغه څوک ملګری وي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دی هماغه ذات دی چې برېښنا درښیي چې له لوېدو سره یې تاسو ویریږئ او د باران هیلې هم درته پیدا کیږي او درنې وریځې راپورته کوي، او تالنده یا رعد یو ملایک دی له ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي، او نور ملایکان یې هم له ویرې پاکي وایي، او تندرون را لیږي نو چاته چې خوښه شي پرې غورځوي په داسې حال کې چې دوی د الله په باب شخړې کوي، او د هغه سزا او نیول ډیر سخت دي. د هغه رابلل حق یعنی منل کیدونکي دي، او هغه کسان چې له هغه پرته نور څه رابولي هغوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشي ورکولی مګر داسې لکه اوبو ته د دواړو لاسو غځونکی چې خپله یې اوبه خولې ته ورسیږي، حال دا چې هغه نه دي وررسېدونکي. او د کافرانو بلنه پرته له زیان او بطلانه بل څه کې نه ده. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم
بالغدو والآصال. او هماغه الله ته سجدي کوي څوک چې په اسمانو او ځمکه کې دي، په خوښه او ناخوښه، او د هغوی سیوري هم په سهارونو او ماښامونو کې هغه ته سجدي کوي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اے رسوله، کافرانو ته ووایه د آسمانو او ځمکې رب څوک دی؟ ووایه الله دی. ورته ووایه ښه نو آیا له هغه پرته مو ځان ته داسې دوستان نیولي دي چې هغوی خپله د ځان دپاره نه د ګټې او نه د تاوان واک لري؟ ورته ووایه آیا ړوند او سترګور سره برابر دي؟ یا ترګمۍ او رڼا سره برابر دي؟ او کنه دوی الله سره داسې شریکان ټاکلي چې د هغه په شان پیدایشت دوی هم کړی، نو د پیدایشت خبره پر دوی ګډه وډه شوې؟ که څوک په دې ناپوهي کې اخته وي نو ورته ووایه الله د هر شي خالق او هماغه ایکي یو برلاسی دی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. له اسمانه یې اوبه راتویې کړي نو د خپل ډکون په اندازه خوړونه وبهیدل، بیا سیلابونو ځګ په سر راواخیست او پر هغو شیانو چې خلک د ګاڼې یا څه سامان په لټون اور پرې بلوي هم دغه شان ځګ وي. همدغسې الله حق او باطل بیانوي، نو کوم چې ځګ دی هغه بې ګټې له منځه ځي او کوم چې خلکو ته ګټه رسوي هغه په ځمکه کې پاتیږي. الله همدغه شان مثالونه بیانوي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم خلکو چې د الله بلنه منلې ده د هغو دپاره ښېګڼه ده، او چا چې نه ده منلې که هغو لره د ځمکې ټوله شته او ورسره هغومره نور هم وي، خامخا به قیامت په ورځ د ځان ژغورنې دپاره فدیه ورکړي. دوی هغه خلک دي چې بد حساب ورته ټاکل شوی او استوګنځای جهنم دی او هغه ډیر بد آرام ځای دی. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. آیا نو هغه څوک چې باور لري کوم کتاب چې تا ته د خپل رب له لوري نازل شوی بالکل حق دی د هغه چا په شان دی چې هغه ړوند وي؟ خبره دا ده چې پند خو یوازې هوښیاران اخلي، هغوی چې الله سره کړی لوز پوره کوي او هغه تړون نه ماتوي.
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. او هغوی چې هغه اړیکې ټینګوي چې الله یې د ټینګولو امر کړی او له خپل رب ډاریږي او له بد حسابه ویره کوي او هغوی چې د خپل رب د رضا په لټون صبر کوي او لمونځ کوي او پټ ښکاره له هغې روزي نه لګښت یعنی خیرات کوي چې موږ ورکړې ده او د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي همدې خلکو لپاره د آخرت ښه انجام دی. د تل اوسېدلو جنتونه چې هم به دوی ورننوځي او هم به یې له پلرونو ښځو او خیلخانو څوک چې صالحان وي او ملائکې به هم د هرکلي او زیرې ورکولو لپاره له هرې دروازې ورننوځي. ورته وایي به پر تاسو د سلامتیا وي چې صبر مو وکړ او په دې اصلي کور کې ستاسو څومره ښه انجام دی. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. او بل طرف ته هغوی چې الله سره کړی لوز له ټینګولو وروسته هم ماتوي او هغه اړیکې شلوي چې الله یې د ټینګولو امر کړی او په ځمکه کې فساد کوي د داسې خلکو لپاره لعنت او د هغوی دپاره د آخرت ناکاره کور دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هر چاته چې الله غواړي روزي پراخوي او تنګوي او هغوی یعنی کفار د دنیا په ژوند خوشحاله شوي حال دا چې دنیایي ژوند د آخرت په مقابل کې له یوې ناچیزې متاع پرته بل هیڅ شی نه دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. او هغه کسان چې کافر شوي وایي ولې پرده یعنی محمد صلی الله علیه وسلم کومه نښانه د خپل رب له لوري نه ده نازله شوې. ای رسوله ورته ووایه چاته چې الله غواړي بېلاري کوي او خپل لور ته د ورتلو سمه لار هغه چاته ښیي چې ده ته ورګرځېدلی وي.
هغوی چې ایمان راوړی او د الله په یادولو یې زړونه ډاډه شوي خبردار اوسئ چې زړونه خود الله په یاد ډاډه کیږي. چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي هغوی لره نیکمرغي او د استوګنې ښه ځای دی. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے رسوله لکه نور رسولان چې لیږل شوي همدارنګه ته مو یو داسې ولس ته رسول لیږلی یې چې له دوی مخکې هم ډیر قومونه تیر شوي تر څو هغه پیغام ورباندې ولولې چې تا ته مو وحی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دا خلک د هغه ذات ناشکري کوي چې پر هر چا مهربان دی. ورته ووایه هماغه زما رب دی، له هغه پرته بل وړ معبود نشته، پر هغه مې بروسه کړې او د هماغه لور ته مې ورګرځېدل دي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او که یو داسې قرآن نازل شوی وای چې غرونه پرې غورځېدلي وای یا ځمکه پرې څیرې شوې یا مړي پرې غږېدلي وای بیا به هم دوی ایمان نه و راوړی، بلکې ټوله واکمني الله لره ده. آیا نو مؤمنان ناهیلي یعنی باوري شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو خامخا به یې ټولو خلکو ته هدایت کړی و؟ او هغه خلک چې کافران شوي تل به یې د خپل عمل په وجه یو نه یو افت ورباندې راپرېوځي، یا به یې چیرته د کور خواته رانازلېږي تر هغو چې یوه ورځ د الله وعده راورسیږي. یقینا الله د خپلې وعدې مخالفت نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. او اے رسوله حقیقت دا دی چې له تا مخکې هم په ډیرو رسولانو ملنډې وهل شوي دي، خو ما کافرانو ته مهلت ورکړی بیا مې رانیولي دي، نو ګوره چې زما سزا ورکول څنګه و. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
آیا نو هغه ذات چې د هر چا د هر کار څارونکی دی او بل طرف ته دوی له الله سره شریکان نیولي ووایه د دوی یعنی باطلو خدایانو نومونه خو واخلی که کوم نوم یې واخلی نو آیا الله په یو داسې څه خبروي چې هغه په خپله ځمکه کې ترې ناخبره دی او که دا هسې په ظاهره یوه وینا ده بلکې کافرانو ته یې خپل چل ول شایسته کړی شوی او له سمې لارې ایثار کړی شوي دي او هغه چې الله یې بېلارې کړي نو بیا د هغه څوک لارښوونکی نشته هغوی لره په دنیایي ژوند کې هم عذاب او د آخرت عذاب خو حتما ډیر سخت دی او دوی لره به د الله له عذابه هیڅوک ژغورونکی نه وي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار د هغه جنت مثال چې له متقیانو سره وعده شوي ویالې به یې ترې لاندې بهیږي میوې به یې هم همیشنۍ وي او سیوری یې هم همدا د هغو کسانو انجام دی چې تقوا یې کړې او د کافرانو انجام اور دی والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق او ای رسوله هغوی ته مو چې کتاب ورکړی او بیا یې پر تا هم ایمان راوړی په هغه څه خوښیږي چې تا ته نازل شوي او په دې ډلو کې هغه کسان هم شته چې ځینې احکام یې نه مني ورته ووایه زه خو ایله په دې ګمارل شوی یم چې یوازې الله ولمانځم او شریک ورسره ونه نیسم د هغه لور ته بلنه کوم او د هماغه لور ته مې ورستنېدل دي او همدغه شان پر تا مو هم دغه قرآن عربي فرمان نازل کړی او که وروسته له هغه چې تا ته له دې پوهنې هم څه راغلي دي بیا هم د هغوی په هوسونو پسې شي نو بیا به تا لره نه له الله نه څوک بچ کوونکی ملګری وي او نه کوم ساتونکی ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب او حقیقت دا دی چې له تا مخکې مو هم ډېر رسولان لیږلي وو او هغوی ته مو هم میرمنې او خیلخانې ورکړي وي او هیڅ کوم رسول ته دا واک نشته چې د الله له حکم پرته کومه نښانه راوړي د هر وخت دپاره یو کتاب یا یو حکم دی الله چې کوم حکم غواړي هغه له منځه وړي او څه چې یې خوښه وي ثابت پاتې کوي او هماغه سره د کتاب اصل دی وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب او ای رسوله که څه ناڅه هغه عذاب چې دوی یعنی کافرانو سره وعده کوو ستا په ژوندانه در وښیو او یا دې ترې مخکې وفات کړو نو په هر صورت پر تا یوازې تبلیغ او پر موږ حساب کول دي أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه
وهو سريع الحساب. آیا نه ګوري چې موږ د هغوی سیمې ته ورځو او له څنډو یې ورکموو، یعنی د مسلمانانو په لاس یې فتح کوو، او الله حکومت کوي، هیڅوک یې د حکم بیرته ګرځوونکی نشته، او هماغه ژر حساب کوونکی دی. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. او له دوی مخکې چې څوک وو هغوی هم فریبونه چلولی دي، خو په اصل کې ټول تدبیر الله لره دی. هر څوک چې څه ترلاسه کوي هغه ته معلوم دی، او دغه منکران به ژر وپوهیږي چې د آخرت ښه انجام به د چا وي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. او هغوی چې کافر شوي وایي ته خو رسول نه یې، ورته ووایه زما او تاسو ترمنځ د شاهد په توګه الله بس دی، او هغه څوک چې هغه سره د کتاب علم دی. سورة ابراهیم مکی او 52 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را. اے رسوله، دا قرآن یو کتاب دی چې تا ته منازل کړی ترڅو خلک د هغوی د رب په اراده او توفیق له تیارو نه رڼا ته راوباسي د ستایل شوي برلاسې رب لارې ته. هغه الله چې د آسمانو او ځمکې ټول شته هغه لره دی، او کافرانو لره د سخت عذاب تباهي ده. هغوی چې پر آخرت د دنیا ژوند غوره ګڼي او د الله له لارې ایثارول کوي او کوږوالی یې لټوي، هماغه کسان په لرې ګمراهۍ کې دي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. او موږ هیڅ رسول د هغه د خپل قوم له ژبې پرته په بله ژبه نه دی لیږلی ترڅو ښه څرګندونه ورته وکړي، نو بیا چې الله وغواړي څوک بېلارې کوي او چاته سمه لار ښیي، او هماغه برلاسی حکمت والا دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. او شک نشته چې موسی مو له خپلو نښانو سره لیږلی و چې قوم دې له تیارو نه رڼا ته راوباسه او د الله عبرتناکې ورځې وریادې کړه. بېشکه په دې پیښو کې هر صبرناک شکر ویستونکي لره خامخا سترې نښانې دي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او هغه وخت یاد کړه کله چې موسی خپل قوم ته وویل پر تاسو د الله هغه نعمت در یاد کړئ چې له فرعون کاله یې بچ کړئ چې تاسو به یې سخت کړولی، زامن به یې درته حلالول او ښځې به یې ژوندۍ پرېښودلې، او په دې کې مو د خپل رب له لورې لوی ازمایښت و. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. او کله چې خپل رب مو خبردار کړئ چې که شکر مو وویستو نو خامخا به نعمتونه در زیات کړم، او که ناشکري مو وکړه نو یقینا زما عذاب ډیر سخت دی. او موسی ویلی و که تاسو او څوک چې په ځمکه کې دي ټول کافران شئ نو الله ته به کوم تاوان ونه رسوئ، ځکه چې بېشکه الله خامخا بېنیازه ستایل شوی دی. ای د مکې کافرانو، ایا له تاسو نه د ړومبنیو خلکو څه خبر نه دی درته راغلی؟ د نوح د قوم، عادیان، سمودیان او تر دوی وروسته خلکو چې الله نه پرته بل چاته نه دی معلوم، چې زموږ رسولان له څرګندو نښانو سره ورغلي وو، خو هغوی پر خپلو خلو لاسونه کیښودل او ویل چې له کوم پیغام سره تاسو راغلي یاست موږ هغه نه منو، او یقینا موږ د هغه څه په هکله چې تاسو مو وربولی پریشانوونکي شک کیو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. رسولانو یې ورته ویلي وو آیا په الله کې شک دی چې د آسمانو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسو ته بلنه درکوي چې څه ګناهونه مو درته وبخشي او تر یوې ټاکلې مودې پورې مهلت درکړي. دوی وویل تاسو خو زموږ په شان بشر نه پرته بل څه نه یاست، غواړئ له هغه څه مو ایثار کړئ چې زموږ پلرونو لمانځل، ښه نو یو څرګند دلیل خو راته راوړئ. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله
فليتوكل المتوكلون. رسولانو یې ورته وویل موږ رښتیا هم ستاسو په شان یو بشر نه پرته نور څه نه یو، خو الله چې له خپلو بندګانو هر چاته وغواړي احسان پرې کوي، او دا هم زموږ په واک کې نه ده چې د الله له حکمه پرته کوم سند درته راوړو، او پر هماغه الله د مؤمنان بروسه کوي. او ولی به پر الله توکل نه کوو، حال دا چې هماغه موږ ته د خپلو لارو ښودنه کړې ده، او خامخا به پر هغو کړاوونو صبر کوو چې تاسو را رسولي، او توکل کوونکي دې پر الله بروسه کوي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. او څوک چې کافران شوي وو خپلو رسولانو ته یې وویل چې تاسو به بیرته زموږ دین ته راګرځئ که نه موږ به حتما تاسو له خپلې سیمې وباسو. نو بیا هغوی ته خپل رب وحی ولیږله چې موږ به دا ظالمان خامخا هلاک کړو، او حتما به دغه ځمکه کې له دوی وروسته تاسو میشت کړو. دا د هغه چا دپاره چې زما په وړاندې درېدلو نه ویریږي او زما د عذاب له وعدې ویریږي. او دې کافرانو خپله فیصله وغوښته، او پایله دا شوه چې هر کبرجن سرکش نامراد شو، او د هغه وړاندې جهنم دی، او هلته به د زو اوبه ورڅښل کیږي چې غړپ غړپ به یې څښي، او په اسانه به یې تېرولی هم نشي، او له هرې خوا به مرګ ورته راځي، خو دی به مړ کېدونکی نه وي، او بیا وړاندې یې تل یو سخت عذاب دی. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. د هغو مثال چې په خپل رب کافران شوي دي، عملونه یې د هغو ایرو په شان دي چې په کومه توپاني ورځ سخته سیلۍ ورباندې راشي او ټولې یوسي. همداسې به دوی هم د خپلو عملونو په هیڅ ګټه وسی نشي. همدا له حق لرې ګمراهي ده. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیا ته نه وینې چې الله اسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي؟ که هغه وغواړي تاسو به له منځه یوسي او یو نوی مخلوق به راولي، او دا خو الله ته هیڅ ګرانه نه ده. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم
صبرنا ما لنا من محيص. او دوی ټول به د الله په وړاندې ورڅرګند شي، نو بیا به چې په دنیا کې کمزوران وو هغو خلکو ته چې لویي یې کوله ووایي چې موږ خو ستاسو تابعداران وو، نو آیا اوس تاسو د الله له عذابه څه شی رانه ایسارولی شئ؟ هغوی به ووایي که موږ ته الله سمه لار ښوولې وای نو حتما به مو تاسو ته هم ښوولې وه. اوس پر موږ برابره ده که څه شور فریاد کوو او یا صبر کوو، هیڅ د خلاصۍ ځای مو نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. او کله چې فیصله وکړی شي شیطان به خپلو منونکو ته ووایي بېشکه الله وعده در سره کړې وه، رښتینې وعده، او ما هم وعده در کړې وه، خو مخالفت مې در سره وکړ او پر تاسو خو مې څه واکمني نه وه پرته له دې چې راومې بللی، نو تاسو را سره ومنله، نو اوس ما مه ګرموئ او خپل ځانونه پړه وګڼئ. دلته نه زه ستاسو فریاد ته رسیدای شم او نه تاسو زما فریاد ته. یقینا زه له هغه څه منکر یم چې تاسو مخکې شریک ګرځولی وم. د داسې ظالمانو دپاره حتما دردناک عذاب دی. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. او چا چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي هغوی به د خپل رب په حکم داسې جنتونو ته ننویستل شي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي، تلپاتې په هغو کې د خپل رب په حکم، هلته به یې هرکلی د سلام په ویلو سره وشي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیا ته نه ګوري چې الله د سپېڅلې کلمې مثال څنګه ښودلی؟ لکه یوه ښه ونه چې بیخ یې محکم او څانګې یې په اسمان کې وي، چې هر وخت د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي، او الله خلکو ته دا مثالونه ځکه بیانوي چې ښایي هغوی پند واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. او د ناولې کلمې مثال د یوې بدذاتې ونې په شان دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوي او هیڅ محکموالی یې نه وي. الله ایمان راوړونکي هم د دنیا په ژوند کې او هم آخرت کې په هماغه ثابته خبره کلک پاتې کوي،
او ظالمان له هغې نه بېلارې کوي او الله چې څه غواړي هماغه کوي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. آیا هغه خلک یعنی د مکې لوی مشرکان دی ولیدل چې د الله نعمت یې په ناشکرۍ بدل کړ او خپل قوم یې هم د هلاکت په کور دیره کړ؟ یعنی جهنم کې چې ورننوځي به او ډیر بد استوګنځای دی او هغوی الله لره څه سیالان وټاکل تر څو د هغه له لارې یې واړوي. ورته وایه مزې کوئ، یقینا ستاسو ورتګ آخر د اور خواته دی. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. زما هغو بندگانو ته چې ایمان یې راوړی ووایه دا چې لمونځ دې ترسره کوي او له هغه څه چې موږ ور په برخه کړي پټ او ښکاره لګښت وکړي له هغه مخکې چې یوه داسې ورځ راشي چې نه پکې خرڅلاو وي او نه کومه دوستي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله هماغه ذات دی چې آسمانونه او ځمکه یې پیدا کړل او له اسمانه یې اوبه راتوی کړي چې بیا یې په هغو سره ستاسو د روزي دپاره هر ډول میوې راوویستې او ستاسو دپاره یې بیړۍ په کار واچوله چې د هغه په حکم په سمندر کې روانه شي او سیندونه یې هم ستاسو دپاره په کار واچول او لمر او سپوږمۍ یې درته په کار لګولي چې منظم چلیږي او همدارنګه شپه او ورځ یې په کار درته لګولي او هر څه مو چې وغوښتل له هغو نه چې تاسو ته څه وړ وو در یې کړل او که تاسو وغواړئ د الله نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی یې نشئ. بېشکه انسان ډیر بې انصافه ناشکره دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. او کله چې ابراهیم وویل زما ربه دا مکه یو د امن ښار وګرځوه او ما او زامن مې له دې وساتي چې بوتان ولمانځو. زما ربه دغو بوتانو خو زیاتره خلک بېلارې کړي دي نو څوک چې ما پسې ولاړ هغه زما دی او چا چې زما مخالفت وکړ نو بیا هم ته بخښونکی ډېر مهربان یې. ربنا إني
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. زموږ ربه بېشکه ما خپله ځینې اولاده په یو بېکشته ناو کې ستا د محترم کور خواته میشته کړه. زموږ ربه دا د دې لپاره چې دوی لمونځ ترسره کړي نو د څه خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړي او د هر ډول میوو نه روزي ورکړي، ښایي دوی شکر وباسي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. زموږ ربه یقینا تا ته هغه هم معلوم دی چې موږ یې پټوو او هغه څه هم چې څرګندوي او الله نه هیڅ شی نه په ځمکه پټېدای شي او نه په اسمان کې. هغه الله لره ستاینه ده چې بوډاتوب کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل. یقینا رب مې خامخا د دعا اوریدونکی دی. زما ربه ما هم ښه لمونځ کوونکی وګرځوي او له اولادي مې هم داسې خلک پیدا کړه. زموږ ربه او دعا مو قبوله کړې. زموږ ربه ما ته بخښنه وکړې، مور او پلار ته مې او ګردو مؤمنانو ته هغه ورځ چې حساب بنا کیږي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. او هیڅ کله الله له هغو عملونو بې خبره مه ګڼه چې دا ظالمانی کوي. دوی اله هغې ورځې ته ځنډوي چې سترګې به ورکې رډې پاتېږي، نیغ سرونه به ځغلي، سترګې به یې نه رپېږي او زړونه به یې الوځي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. او له هغې ورځې دا خلک وویروه چې عذاب ورته راځي، نو چا چې ظلم کړی وي هغوی به وایي زموږ ربه موږ تر یوې لنډې مودې پورې وځنډوه چې ستا بلنه ومنو او د رسولانو متابعت وکړو.
ورته وبویل شي آیا تاسو به قسمونه نه کول چې تاسو هیڅ زوال نه لرئ؟ او حال دا چې تاسو د هماغو خلکو په کلیو کې اوسېدلی چې پر خپلو ځانو یې ظلم کړی و، او دا هم درته څرګنده شوه چې موږ له هغوی سره څه وکړل، او ډیر مثالونه مو درته بیان کړي وو. او واقعا هغوی خپلې دسیسې په کار واچولې، خو الله سره هم د چلونو ځواب و، او د هغوی چلونه خو څه داسې نه و چې غرونه ترې بې ځایه شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نو هیڅکله الله خپل رسولانو سره د وعدې ماتونکی ونه ګڼي، بېشکه الله برلاسی بدل اخیستونکی دی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هغه ورځ چې دا ځمکه په بله ځمکه بدلیږي او آسمانونه هم، او ټول خلک به یو غالب الله ته ورڅرګند حاضر شي، او په هغه ورځ به مجرمان وګوري چې په زولنو کې تړل شوي راوستل شي، کمیسونه به یې د تارکولو وي او پر مخونو به یې اور خپرېدونکی وي، تر څو هر کس ته الله د خپل عمل بدله ورکړي، بېشکه الله ژر حساب کوونکی دی. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دا د ټولو خلکو لپاره یو پیغام دی، او د دې لپاره دی چې دوی پرې خبردار کړی شي، او چې دوی پوه شي چې یقینا حق معبود یوازې هماغه یو الله دی، او د عقل خاوندان درس واخلي. صدق الله العظیم.